کچېرې تاسو د شپې لیټ ټایم کې خوراک کوئ نو دا ستاسو د صحت دپاره د بربادۍ اولنی سبب دی، ځکه چې 15 داسې خوراکونه زه تاسو ته ښیم چې یقینا هر قسم فایده په دې کې شته دی، خو کچېرې تاسو هغه لیټ ټایم کې خوراک کوئ نو کم داسې نقصانات دي چې دا خوراکونه یې جوړوي. ټول نه اول نمبر باندې زموږ سره دهي یعنی ماسته دي او ماسته دومره فایدهمند دي چې د هډوکو له هم فایده ورکوي، ځان په صحت کې هغه قوت ته هم فایده ورکوي کوم چې د بیمارو خلاف جګړه کوي. خو کچېرې دا تاسو لیټ ټایم کې خورئ نو دا میوکس جوړوي او ورسره د خېټې ګیس جوړوي. په دویم نمبر زموږ سره فروټ دي چې هر قسم فایده په دې کې شته او هر یو انسان ته دا فایده ورکوي. خو کچېرې دا تاسو د شپې لیټ ټایم کې خوري نو دا یو بلغم جوړوي، ځکه چې په دې کې کاربوهایډریټ او شوګر وي چې د دې د وجې د انسان کله کله خوب هم ډسټرب کیږي او دا د خېټې ګیس هم جوړوي او ورسره د خېټې قبض هم جوړوي. دریم نمبر زموږ سره چیکن دی چې په دې کې های کوالټي سره پروټین موجود وي. خو کله چې انسان لیټ ټایم کې چیکن وخوري نو د انسان د چیکن ازمولو لپاره د ټایم او د انرژي ډیر سخت ضرورت وي. کچېرې دې ته ټایم او انرژي میلاو نشي نو دې نه هغه طاقت کم چې د انسان صحت ته ضروري دی هغه میلاویږي نه. دا د فایدې په ځای بیا د انسان صحت ته د نقصانې سبب جوړ شي. څلورم زموږ سره د فیټي فوډ یعنی هغه خوراک کم کې چې غوړوالی زیات وي او دې ته هم د ټایم او د انرژي ډیر زیات ضرورت دی. ماهرین د دې د وجې نه وایي چې کله هم تاسو فیټي فوډ کوئ نو د شپې لیټ ټایم کې ونه کوئ، ځکه چې دې ته د ټایم او د انرژي ضرورت دی. نو دې د وجې نه تاسو د دې لیټ ټایم کې خوراک کړو نو دا ستاسو صحت ته فایده نه بلکې نقصان ورکوي. په پنځم نمبر باندې زموږ سره ډرای فروټ یعنی خشکه میوه چې په دې کې کاربوهایډریټ، شوګر، ویټامین او منرل موجوده وي. خو کچېرې دا تاسو د شپې لیټ ټایم کې خوراک کوئ نو د انسان په صحت کې داسې انزایم وي چې هغه د انرژي او د ټایم سره سره اکټیو کیږي. هغه انزایم دې ټایم کې د دې قابل نه وي چې د دې ازمو کړي چې د دې د وجې د انسان د صحت فایدې په ځای هغه ته نقصان ورکوي. د خپل صحت خیال ساتئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.